ان شاء الله کوم وکیل دی گزار که ښه خدمت کړی وو د هغو نوم به په کتاب کې موږ درج وو د هغو دپاره به یوه تقدیر نامه برابري وو هغه به ان شاء الله ټول وخت د ده په اسنادو و سجل د ده اولادو ته به د ده تاریخ پاتې وي هغه به په یوه زرینو لیکو لیکل کیږي. وکلای گذر، بزرگان قومی و شوراهای مردمی خواهشمندیم تا در مورد نهالشانی و سرسبزی در این فصل بهار توجه جدی نموده و در مراقبت و محافظت درختان کوشش وطن دوستانه نمایند. راضی وکیل صاحبان کوشش و زبم در سر سهم واخلم تاسم سهم واخلی را سر لس میالونه شل میاله پنځه میاله دا به په دې ګلدان کې ولګو هغې نه وروسته به هغه وکیل صاحبان چې د دې ګلدان هغه طرف او دې طرف ته اوسیږي زندگی کوي دوی ته به مسؤلیت ورکړو او دا به ورته ووایو چې وکیل صاحبانو د دې ساتنه هم اوس په تاسو باندې ده. در گذشته ها ما شما شاهد بودیم که هیچ وقت معین شاروالی کابل یا رئیس انسجام مردمی کوچه به کوچه و ناحیه به ناحیه گشت و گذار بکنه، وکیل صاحبا را از نزدیک ملاقات بکنه، با ایشان صحبتی داشته باشه، مشکلات مردم را بشنوه. هرگز ما شما شاهدی از این نبودیم. حال وعده میدهیم که شب و روز در خدمت امارت اسلامی هستیم، سر جان میدیم به خاطر آبادی وطن خود. کسی که وطن خود دوست داره و ایمانش کامل است. خواخوږي مشران چې الله تعالی موږ ته راکړي کوڅه په کوڅه ګرځي ګذر په ګذر ګرځي او ستاسو پوښتنه کوي او هغه د ملت مالونه چې هغه د خلکو جیبونو ته تللی هغه الحمدلله هغه اوس محفوظ ساتل شوي دي. غم د ځان دی په کار دی غم د هیواد